د هلمند عدالي ولسوالۍ باریګل بازار سیمه کې د دوه کورنیو ترمنځ 3 کاله مخکې شخړه رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې یو نفر په قتل رسېدلی و، خو تازه د ځایي مسؤلینو په هڅه دغه دښمني په دوستۍ بدله شوه چې په دې روغه جوړه کې د نادعلي ولسوالۍ د ولسوال مولوي صالح ترڅنګ ګڼو نورو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د هلمند ولایت مقام ویاند مولوي محمد قاسم ریاض هلمند ملي راډیو ته وایي د هلمند مسؤلین تل هڅه کوي چې دغه ډول شخړې ته د حل لارې پیدا کړي. د نوموړي په خبره د رامنځته شوې شخړې د حل پایله کې د قاتل د کورنۍ له لوري 12.5 جریبه ځمکه د مقتول او وارثانو کورنۍ ته ورکړل شوه. ځایي مسؤلینو، علما کرامو او قومي متنفذینو هڅه وکړه ترڅو د دوی ترمنځ د سولې او منځګړیتوب رول ولوبوي، هغوی ته یې د سولې او د جوړې روغې ترغیب ورکړي چې بالاخره تېره ورځ د نادعلي د ولسوال صاحب، ابتدایي محکمې د قاضي صاحب، امنیه قومندان صاحب، د استخباراتو امیر صاحب او نورو علما کرامو او قومي متنفذینو په منځګړیتوب ستونزه ختمه شوه او د دواړو متخاصمو کورنیو ترمنځ سوله وشوه او یو بل ته یې بخښه وکړه. بل خبیه د هلمند ولایت اوسیدونکي اسام الدین او جنت ګل وایي د دغه ډول شخړو حل به د ټولنې په عمومي ارامۍ او یووالي کې مهمه ونډه ولري. هغوی همدارنګه د سیمه ییزو مسؤلینو هڅې ستایلې او د سولې د دوام لپاره د نورو هڅو غوښتنه کوي. په هلمند کې چې د دوو کورنیو تر مابین شخړې راسي، دا چې آل سي دا خو بیخي یا آل سوي، دا خو بیخي ښه کار دی چې اوس د دوو کورنیو په نادعلي کې یو جګړه راغلې ده د دوو کورنیو او اوس آل سوې ده. دا خو موږ بیخي خوشحاله یو چې جګړه نه وي، جنګ نه وي، ګرده مسلمانان کراري خیریت یې بس بیخي خوشحاله یي. ده بلې شخړې چې کله رامنځته کېږي دا د هیوادوالو د تفرق کېدو سبب ګرځي، نو د اسلامي امارت څخه مو خاصه غوښتنه ده چې په دغه برخه کې ډېره پاملرنه وکړي ترڅو دغه شخړې په هیواد کې کمې شي او د هیواد خلک او ولس یو موټی سي او یو وحدت سي. پاتې دې نه وي چې هلمند کې دې ته ورته نورې شخړې هم د ځایي مسؤلینو له لوري په صادقانه توګه حل شوي دي.